کچیر موږ تاسو د صحابه تاریخ وګورو دي صحابه په دې کافرو سره څومره بغض کو څومره کینه به سره کوله چې دا غیینه به اسکلا دومره غصه به تو دي کافر وتا عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه بارک راغلی چې دا یو بهترین صحابي دی دا نبی صلی الله علیه وسلم بلیګل دا او حبیب و غیره دا صحابه نبی صلی الله علیه وسلم بلیګل نو الته بلار کې مشرکین خبر شو مشرکین بس روتل ځنی شهیدان کله یو درې کسان پاتې شو په دې شهیدانو کې یو شهید چې وشه هغه عاصم رضی الله عنه دا یو بهترین صحابي او دا د صحابي وو چې د دې مکی مشرکینو نه ډېر کسان مردار کړیو دا خلک لا مکی مشرکینو ته ویلي چې یو پکې عاصم وجلې ده رضی الله عنه دا شهید کړي ده وای د مکی مشرکینو تاسو دا شهید کړي ده یره تاسو لاړ شئ دې پنګ وکړي دا به ګر تاسو څه غپ لګوي دا به رښتینی نه وجلې وای کسان راولېګل او ته چې تاسو لاړ شئ د دې غټ د شهګر او د دې غټ دشمن چې زمنګ دی تاسو لاړ شئ دې سر راوړی چې موږ په دازونه یخکو وای د مکی مشرکین راولېګل او دې راځي چې د عاصم رضی الله عنه سر غوسکی او چې دا ویسه مکیله چې کله دې رال نو د رب العالمین غیرت ته وګورئ عاصم رضی الله عنه په دنیا کې ویلو په ژوند کې ویلو چې زما د دې کافرو د مشرکینو سره دومره بغض دی دومره کینه مې د وسره چې زه په ژوند کې د دې سره لاس نه یوځای کوم او به په ژوند کې سره یو ځم نه چې کله مرګ شو او دا شهید شو شهید پروت دی دا او د مکی مشرکین رال چې دا سر دې غوسکی چې کله غیرال الله رب العالمین په مچې راوستلې دا غټ قومبسانو چې کله باغیر نږدې کېدل نو دغه مچود نه پرې خدل الله رب العالمین د دې څومره کومک کو سیلاب راوته باران وشو او سیلاب راوته او الله رب العالمین دغه عاصم رضی الله عنه دا جسد د دین اورګه سیلاب ویول او یوزي کې الله رب العالمین په خپل تدبیر سره دا دفن کړ عمر رضی الله عنه ویل د الله خیرت ته وګوره ملګرو عاصم رضی الله عنه قسم کړو چې د دې کافرو د مشرکینو سره زلاس نه یوځای کومه بدن سره نه یوځای کومه وای په ژوند کې هو سره یوځای نه کړ د پس د مرګ نو الله رب العالمین څنګه غیرت وکړ چې الله رب العالمین باران وکړ داغه په وجه سیلاب راغی او الله رب العالمین په خپل تدبیر سره دا دفن کړ نو الله رب العالمین هم ډیر غیرتی ذات دی د وجه نه ورځي د کوپی والی راغلی او مغرب بن شعبه د عمر رضی الله عنه په خلافت کې چې کله دارغه محاسبه کوله نو څه خط لیکلو او ډیر خیسته خط وو عمر رضی الله عنه چې کله خط ورکاږي ته وکتلې وته چې مغیره دا خط څنګه لیکل څنګه خیسته خط لیکل دی وای مغیره بن شعبه رضی الله عنه ته ویل چې یا امیر المؤمنین دا په کوپه کې یو غلام دی نصرانی غلام دی عیسوی غلام دی او ډیر خیسته خط لیکي او ټول خلکو لغه خط لیکي په هغه لیکل دی وای عمر رضی الله عنه ته غوسه شو ورته ویل چې هل حنیفا مسلما اے مغیره چې د په پاک مسلمان باندې خط ونه لیکه چې تا په عیسوی باندې خط لیکه وای دی وته ویل چې خط ډیر خیسته دی او دا دی او دا وای عمر رضی الله عنه ویل چې اے مغیره تا ولې په قران کې دا آیت نه لسته چې یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا اے مؤمنانو د دې يهودو او نصارانو ګره رازداران مو جوړوي د دې تر درس خبرې مکوي ګره په دې باندې به خط ونه لیکي عبد الله بن عباس ویلي رضی الله عنهما ومن صافح مشركا فليتوضا وای چا چې د مشرک سړي سره مصافحه وکړو لاسي ورکو دا سړی دی ګورو دس وکي نو دې صحابه به د کفارو سره دومره حسد لره دومره کینه به سره لره نن د مسلمانانو ضمیر مړل د مسلمانانو هغه کینه مړه ده د دې يهودو او نصارو سره په کار ده چې مسلمان د يهودي سره مخامخ شي په زید دې چې وسو خاندي تاغي غوخه باید وخوري او هغه ملک ختمي کی خو لیکن د مسلمانانو نه هغه تربوري د يهودو او نصارو سره ختمه شوې ده هغه کینه ختمه شوې ده هغه جذبه ختمه شوې ده نو وجدا ده يهود او نصارا مالکان دي او دا زمونږه دومخي مسلمانان غلامان کله چې مسلمانان د يهود او نصارا نه کرکه نه لري دا غي سره حسد نه لري دا غي د لباس سره حسد نه لري دا غي د خوراک سره حسد نه لري کینو سره نه لري نو مسلمانان به همیشه هم د قصې ذلیلې او که مسلمانان غواړي چې الله موږ له پټوله دنیا باندې بچای راکړي خلافت راکړي امارت راکړي نو هغه د شکار وکي چې د يهود او نصارا سره بغض وکي کینه دي سره وکي چې الله رب العالمین ولا دغه بچای به ته ورکړي